اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو د چات جی پی ټي ریسپانس کوم جواب چې چات جی پی ټي راکړو هغه موږ ایډیټ کړو یعنې یو شی کم کړو ډیلیټ یې کړو کاپي او پیسټ یې کړو نو راځه چې دا دار شروع کړو. هر کله چې موږ له چات جی پی ټي نه پوښتنه وکړو نو موږ ته جواب راکوي که نه دا جواب یې راک خو موږ که چیرې وګورو موږ ارټیفیشل انټلیجنس د کې تیار لیکل سوی ده غواړو ده تر ډیلیټ کړو نو موږ چې څومره ډیلیټوو نه کېږي که نه دلته راځو نه یې سلکټولی سو نه یې ډیلیټولی سو نه کاپي نه پیسټ نو که چیرې موږ اوس یو د دې عکس اخلو دا خو کې راځي او د موږ دا نه ده پکار موږ به دا څنګه ایډیټ کولی سو څنګه به دغه تر هغه کولی سو کاټ یعنې ډیلیټ نو تاسې به راځئ دغسې ریسپانس یې درکړي دغه جواب کاته به راځئ په دغه چې کې دغه اپشنونه ګورئ په دغه کې ایډیټ اینډ کانواس په دې باندې کلیک کړئ تاسو به دغه صفحه راخلاصوي ارټیفیشل انټلیجنس سلیکټ ډیلیټ له منځه لاړ ټایپ لکه دغه یې موږ نه ده پکار موږ ته نه دوه پکار دی سلیکټ ډیلیټ نو څومره ګوره که څه کولی سو اوس په دغه ځای کې کاپي پیسټ هر څه شي کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول ای کنټرول زی کنټرول زی یا کولی سو کنټرول ایکس نو څومره که څه موږ دغه ایډیټ کولی سو موږ بیا دې ته ضرورت نشته چې راځو دغه چټ جی پي ټي ته وایو چې د دغه دلته راسو دا به بېرته لکه مثالا دغه دې ته ریموف کړي موږ دوباره ورته وایو نه د ضرورت نشته څنګه موږ ایډیټ کنواس باندې کلیک کوو موږ خپله ایډیټ کولی سو په یو دقیقه کې څومره ګوره اوس ښه سو که چېرې دا کلوز وښایي داسې نه در پوښتنه درنه کوي تا کوم شیان چې ډیلیټ کړي دي کاپي کړي دي غواړې دغه سیف کې سیف پاس راسه ګوره دا سیف سو همدغه د دې کار ده که چېرې دلته ګورئ ارټیفیشل انټلیجنس چېرې تر نه ریموو سو ګوره څومره ښه سو دلته لکه مثالا موږ د بیا معلومات یې راکړي دي نوی چټ راواخلو په دغه ځای کې کمپیوټر سیسټم کمپیوټر سیسټم موږ ورته ولیکل موږ خو ته نه د کمپیوټر ډیفینیشن پکار و تاسې ګورئ موږ ته خو نور معلومات یې هم راکړل موږ به دغه معلومات څنګه تر ډیلیټولی سو نه سو کولی که نه سلیکټ ډیلیټ نه یې سو ډیلیټ کولی سو نه یې کاپي کولی سو نه کټ نو تاسې بیا کولی سو دلته راسئ ایډیټ ان کانواس په دې کلیک کوئ کولی سئ کوم هم نه یې پکار ډیلیټ اوس ته نه ګوره ډیفینیشن یې پاتې ده که چېرې موږ راسو په دغه کلوز باندې کلیک کوو سیو ورته وښو موږ راسو دلته ګوره دغه موږ ایډیټ کړو دلته راسو په کلیک پې وکړو ته نه ډیفینیشن پاتې هغه نو ټول متن تر نه ریموو سو یو څوک یې ووایي ریډیبل ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي والسلام